السلام علیکم درنو دوستانو، زما پټان افغان سلامونه یو ځل بیا ومنئ. دا د پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه ده. نن به په دې باندې کار وکړو چې په وینډوز 7 کې څنګه کولی شو پښتو کیبورډ اضافه کړو. د دې لپاره چې په وینډوز 7 کې پښتو کیبورډ اضافه کړو، نو راځو سټارټ مینو ته. سټارټ مینو کې کنټرول پینل ته ځو او په کنټرول پینل کې کلاک لنګویج اینډ ریجن دې اپشن ته راځو. که چېرته ستاسې په کمپیوټر کې په دې سیستم نه وي، دې ته ورته سیستم وي یا امکان دې ولري سمال آیکن وي په دې سیستم وي، بیا هم که تاسې چېرته آر ووهئ ریکوري ورپسې بیا آر ووهئ، دا د ریجن اینډ لنګویج اپشن راځي. په ده باندې به کلیک وکئ او دلته به راشئ کیبورډ اینډ لنګویج دې باندې به کلیک وکئ. دې کې به په چینج کیبورډز د باندې کلیک وکئ. له هغه وروسته به راشئ دلته د اټ په نوم یو بټنه ده، په ده باندې به کلیک وکئ. له ده وروسته به په کیبورډ کې پی بټن کېکاږئ. کله چې پی بټن کېکاږئ دلته به پښتو افغانستان راشي. په پښتو افغانستان کې به تاسې په دې مثبت علامې باندې کلیک وکئ، لیفت کلیک، او له هغه وروسته به په کیبورډ لیفت کلیک وکئ. دا پښتو افغانستان ساحه چې ده دا خانه به ډکه کئ، اوکې به ووهئ، اپلای به ووهئ. له هغه وروسته به بیا اوکې ووهئ او په همدې ډول په دې مینو کې هم اوکې ووهئ. له ده وروسته به تاسې وګورئ چې دلته سکرین په سر تاسو ته د کیبورډ اپشن درکړل شو. که چېرته په تاسې په دې باندې لیفت کلیک وکئ نو لاندې وګورئ پښتو افغانستان به هم اوسي. نو کولی شئ تاسې د لیکلو پر مهال له دې ځایه دا کیبورډ چینج کړئ، پښتو ولیکئ او له هغه وروسته پښتو لیکل وکئ. دا اوس موږ د نن ورځې خپرونه هیله لرم چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر هغې چې له یو نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، په لوی الله تعالی مو سپارم. د الله په امان.